د حکمتیار او طالبانو جنجال ولې زیات شو؟ استاد حکمتیار بیا طالبانو ته څه ویل او ولې غوسه دی؟ ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی. امریکا مجبوره کړی چې د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي او له شرارتونو لاس واخلي، او که یې نه مني نو سفارت یې باید محاصره شي او ټول امریکایان له افغانستانه وایستل شي. که څه هم امریکا په رسمي ډول ویلي چې دغه هیواد په افغانستان کې سفارت نه لري او د دوی غیر مستقیم سفارت په دوحه کې موجود دی، هغه یو ځل بیا ویلي دي چې افغانستان تر اوسه په بشپړه توګه آزاد شوی نه دی او د هیواد فضا لا هم د امریکا په واک کې ده. نوموړي د طالبانو له مشرتابه غوښتي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له فرصته په استفادې سره افغانستان باید د بهرنیانو له اغیز او واسطې څخه فارغ او خپلواک کړي. اسلامي حزب د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان په اسمان کې ګرځي او د خپلې خوښې بریدونه کوي. په خبرپاڼه کې د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې په کانګرس کې یې ویلي و د تروریزم ضد ځواک او اداره په افغانستان کې فعاله او ځواکمن حضور لري او په دې ارتباط طالبان له موږ سره پر خپلو ژمنو عمل کوي. حکمتیار ویلي دي چې طالبان باید امریکا مجبوره کړي چې په افغانستان کې له شرارت څخه لاس واخلي. په خبرپاڼه کې دغه راز د حکمتیار له قوله لیکل شوي. افغانان هیله لري چې مسؤل او اسلامي نظام ولري، خو اوسنیو شرایطو ته په کتو سره داسې ښکاري چې دغو هیلو ته د رسیدو لپاره ډېر ګواښونه او خنډونه شته. د ګلبدین حکمتیار لخوا په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې د ځینو اشخاصو د موجودیت په تړاو مسله په داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو هم په بار بار ویلي چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې څوک نشته. حکمتیار په دغه خبرپاڼه کې زیاته کړې ده چې د افغانانو د شوروي او امریکا په ماتولو سره فعاله ونډه درلوده او دوی باید د یو ډاډمن محور په رامنځته کېدو سره راغونډ کړل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب دغه خبرپاڼه په داسې حال کې خپره کړې ده چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو او اسلامي حزب ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې دي. شهادت ورځپاڼه چې د اسلامي حزب رسمي ورځپاڼه ده، د ګلبدین حکمتیار دغه خبرپاڼه یې د طالبانو د دریو مشرانو ملا هیبت الله، ملا حسن اخوند او سراج الدین حقانی له عکسونو سره یو ځای خپره کړې ده.